خبر د طالبان له محرم پته خوسته د پرواز اجازه ورنکړه. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د ریپورتونو لمخې د طالبانو په لسګونو هغو خوسته د پرواز کولو اجازه نه ده ورکړې چې غوښتلي له شرعي محرم پرته سفر وکړي. د یو هوایي شرکت دوه مقامات چې نه یې غوښتل نوم یې په ریپورت کې ذکر شي د شنبې په ورځ د مارچ پر 28 او د اوري پر 6 د خبري اژانس ته ویل چې یو شمیر غوښتل په داخلي او بهرنیو پروازونو کې سفر وکړي. د طالبانو ورته اجازه ورنکړه او ورته یې وویل چې له نارینه محرم پرته سفر نشي کولای. یو مقام یې وینا دغه خزو له ډلې څخه یو شمیر دوه ګونی تابعیت درلود. هغه غوښتل یې بیرته په بهر کې خپل کورونو ته ولاړ شي. یو شمیر دغه خزي د کاناډا اوسیدونکو وي. ټاکل شوی و چې دغه خزي اسلام آباد، دوبۍ او ترکیه ته د کامیر او آریانا هوایي شرکت په پروازونو کې ولاړ شي. ویل کېږي چې دغه امر د طالبان د رهبر لوري شوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر رئیس او امنیه قوماندانۍ دواړو طالبان ډلې غړي د او ویل کېږي چې هغوی د شنبې په ورځ د هوایي شرکتونو او مسؤلینو سره خبرې کړې دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ سئ او د لا خولي ویډیوګان لپاره له موږ سره پات شئ. تر بیا